أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه څه خبره شروع په بار د هغه خوونه کې رسول الله فرمایي چې د اسلام د دین او درس او شپته خوونه چې بده کې څه حصہ بچا کې موجود شي الله به د جنت لبوسي. دې تذکرہ او بیان په دې مناسبت باندې کېږي چې یو د رسول الله د ملګرو په اقتدار شي ځکه د صحابه په مجلس کې بدقه د ایمان تذکری کړي د جنت تذکری د قیامت تذکری صفات غنونه و مزیدار خلکو کې احساس موږ د الله اولیاء نظم سره تذکرم دی خوین لباغه په دې مناسبت باندې چې الله رب العزت موږ تاسو لپاره عمل نصیب کړي او تر څو پورې جنت اور باندې داخل شو د رسول الله د قول مطابق سړي خونه ته بیان شوی او حدیث کې د امر رسول الله فرمایي چې د قران او سنت او د دین مسله د مؤمن سړي ورکړه کوم ځکه چې اعلان وشو په کار دا چې دا به ځان حاضر کی او الته ورورسي نن یو بل خوې چې دا ډېر مزیدار خوې دی د رسول الله په ارشاداتو کې شکل انسان سوچوږي دا بر اچ نه یریږي نه شواد الله نه د زمونږ څو برزمن کې د مخلوق او د اسلام د دشمنانو او د يهودیت او نصرانیت د عظمتونه او لویواله زکه پروت دي چې مونږ په الله باندې حق توکل نه لري کړي د رسول الله احادیث وګورئ د امت د مشرانو صحابه کرامو حالات وګورئ چې د رب العالمین باندې څنګه توکل کوونکي انسانان او موږ ته کومه نتیجه راوځي او فایده به شي نو یو خو په خوونه کې چې د جنت د داخلو لپاره سبب جوړیږي رب العالمین لزان سپارل بل تعبیر توکل امام قرطبی رحمه الله د شمانه کړی دا وی تفیز الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره ټول کارونه رب العالمین لسپارل او په دې مناسبت باندې چې الله باندې اعتماد کول الله که زېما او کزما د استعداد دی او کزما د ملګری د ټول تعالی درس پرلې ته زموږ تر شا ولاړې چې معمولی ته اخو دی خو شو به زموږ هلاکت مسله دغه معنا د توکل لیکن شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي توکل به دا مطلب نه چې انسان به بالکل د سره اسباب استعمالي نه چې موږ الله لزان سپارو نه اسباب له څه به ضرورت دی نه د رسول الله ملګری ویلي چې توکل بم کو الله له بزانم سپارو اسباب می استعمالو خو معنا بدای چې مقصود به ذات اعتمادي شي چې هغه باندې باور او توکل اعتماد کیږي چې هغه بزمنګ الله اوس به رسول الله په حدیث دا خبر معلومه شوه وګورئ دا خبره چې کله انسان کوي چې ګور اسباب استعمالول دا ګناه ده ناروا ده اصل کې د قران او سنت نه آشنا نه خبره ده دا شینه به من استعمالو خو لیکن په دې باندې بزمن اعتماد نه اعتماد چې زمونږ هغه صرف الله باندې وي د محمد رسول الله بارک راضي دوه د وسپنه خولې په سر کړي وغه یو جګړې لتلو غزاله ملګرو له ویلې چې دقه پوسره یادي مرشد لزان رسول وکړ دی لیکن کوم یو ملګری ومنګ بوزي ایسه ملګری ته مخله شو یا رسول الله زما په سرازه دې به دا مقصد دی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له مرچن ول ګرانو د خپل ملګری امتحان اخصو نو حدیث کې راځي چې رسول الله په دې وخت کې دوه وسپنه خولې بسر کړي دا د وسپنه خولې ولې بسر کړي د موږ له دغه ذهن سازي راغلی چې ګوره میدان د جنگ لراځي اسباب د جګړې دا ټول ځان سره راوړي د دې په دا مطلب نه چې د په عمل او عقیده کې نقصان دی بلکې د قرآن او سنت باندې پوهه انساني نو ابن قیم شه فرمایي چې اسباب سره به دې ټکراو یا تعرض وغیرہ ده نه به د توکل په کوم ځای کې کیږي اهل علم فرمایي چې کله انسان د الله نه کومک غواړي او فراخي غواړي نو دی وخت کې په رب العالمین باندې سړی توکل کوي چې الله ستاسو کومک سره خو موږ باندې فراخي دی خلکو موږ باندې بالکل دا کړي راتنګ کړي د الله دا به ته فراخي ستاسو امر د وجنه سره کومک د وجنه به اسمه باندې امن راځي لکه رسول الله ملګرو بدا ویلي دغه توکل زیاده شکل سړی د دشمن سره مقابله لمخه مخ شي مبارزه لکه حدیث ابو داود کې راځي ابو جهل چرغه بدر کې ویل چې موږ مقابله به څوک کوي سعد صاحب ویل چې موږ به وکړو ان شاء الله وزموږ د تر زمانه کې څوک شتري رسول الله علي صاحب له حمزه او د تر یو زوی له ویل چې میدان لا شب سره وځه دسی وخت کې به الله رضان سپاره الله تبز ما تر شاو درېږي
چې ته ونه درېږي مثلا ور خراب را دریم ځای اهل المدا فرمایلی دی چې کله انسان په الله باندې توکل کوي په هغه وخت کې چې کله د مخلوق درنه مخ واړي فإن تولوا والله کده خلق مخ واړو سره دعوت نورس نو دسی بوې چې حسبي الله زما لپاره کافی دی رسول الله د خلکو له دعوت ورکي د قران او سنت د توحید او سنت د خلکو ته مخ وړو نو ویل زما خو الله زما لپاره کافی دی ستا خلک چې خبره نه مني صد دعوت نه مني دی وخت کې الله له واستوجو وکړه ده کله چې قران در باندې تلاوت کیدیش الله رب عزت دا خبره ذکر کړې سورہ انفال کې به توکل الله باندې کوي د خلکو په مابین کې چې کله جرګه کوي صلح کوي ام الله له وزن سپاري چې الله دا بس ما څه کمال نه بس ما چلکی کې دومره مسلې او نه بس ما د استعداد کې دومره مسلې نه بس ما پر خبره کې بلکې اوس دې جرګې لوړاندې کېږم د دې مسلمانانو مابین کې جوړ جاړه په ما باندې راځي الله ته بس ما ته اید کوي ارسب الله لسپارو زم بالکل چې خالص سلاکو او بل چې کله د تقدیر فیصله ستاسو سر باندې را لې الله رضان سپارل یا دشمنان ستاسو مقابله له ودرېږي دی وخت کې الله رضان سپارل الله دې خلکو غزما د نیول او زما د وشتل او زما قتلولو قسمه قسم پروګرامونو نقشې جوړې کړې دي خو زه به تعالی ځان سپارم دا مسله چې کله خلکو ټول معلومه کړ چې د ټول خبرو مرجع هغه واځي الله د به بزان الله رسپاري الله اکیو د حقیقت کې بل اچ باندې اعتماد نشي کېدای د وخت کې الله رضان سپارل د شیطان د دوکینه د بچ کېدو په وخت کې الله رضان سپارل حاصل دا معنی شي کله دا حالت تعالی مخامخ شي نو مفسرین او محدثین لګي دی وخت کې رب العالمین لزان سپاري اگر که اسباب استعمالي توکل دا څه پچ کله بتا کې راغی رسول الله فرمایي چې الله رب عزت ته جنت له داخل کی او دا کمال ولا خلق کارو د صحابه حدیث کې راځي انس ابن مالک فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی اذا خرج الرجل من بيته شكل سړی د خپل کور نه اوجن نه دي شي چې بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله د الله په نامه باندې اسما شروع ده او ما پر رب العالمین باندې ځان سپارلې ده د ګنا نه ګرځول او په نیکی باندې طاقت دا بني مگر د الله په فضل باندې وي ابلیس علیه اللعنه د بل شیطان له وی ویلکه دې سړي خو له مرزه دا موږ نشو دوه کولای وجه دا وجه د الله رب عزت باندې ځان سپارلې ده والله جل شابه تایید کې ودرېږي او ترشه ودرېږي سم خل الته ابلیس به کار کولای شي هیڅ وګ نشي کولای بل حدیث کې راځي پروید حاشم ابن عامر باندې رسول الله فرمایي د دجال د اثر دلته بدل شي کوړه غونې ښکاری نو خلکو له بدا دعوت ورکړي چې تاسو رابم چې ورته ویل تاسو ماره به دا سړی امتحان کې واقع شي او چې دا خبر ورته وکړه چې تا دروغ ویلې ربي الله عليه توکلت رب زما الله دې وبدخ الله باندې ما ځان سپارلې دی ابلیس دا فتنه بالکل د انسان نظر نشي ورکولې ګوره توکل د څه شی دی د قیامت په ابتدا کې د دنیا په ختمېدو کې ابلیس راځي بعضي حرکتونه شروع کی چې ایسه کمزوري ایمان ولا دوکړه کړی شو کته الله رضا وسپرو الله بر به تر شاو دري دلته پیدا را د دنیا په ختمېدو کې د قیامت په ابتدا او جنت داخلېدو کې پروید عبد الله ابن عمرو بن العاص باندې راځي الرساله الصادقه چې لیکل را وی چې کله به د آیت قران کې موږ ویل یا ایه النبی ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وی تورات کې د شراغلی دی چې یا ایه النبی ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا او به ویل سمیتک المتوکل مت نام درکړی متوکل دا متوکل زموږ محمد رسول الله نوم الله تورات کې ذکر کړی دی دلیل له بده باندې چې زموږ اوساسو د لوی امام زموږ اوساسو د رهبر او قائد محمد صلی الله علیه وسلم خاصه مزیدار او خوشگوار نو هغه په تورات کې متوکل باندې یاد کړی شوی دی نو په کار دا چې دی امام اقتدا موږ د قشنو کو توکل په الله باندې وکړو ځکه هغه سره زموږ مینه حدیث کې راځي پروید ابو موسی اشعری وی موږ د رسول الله سره په مجلس کې ناس اخر کې ان شاء الله به پیدا بیانېږي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره رسول الله چې د اوبو د خټې مابین کې والو وی یو سړی راغی دروازه ټک ټک شماله دنه اجازه راکړي رسول الله ملګرو له دې دروازه خلاصه کړي او زیره ورکه وبشره بالجنه چې کوم سړی راغی ورته ته جنتی وی چې کله موږ دروازه خلاصه کړه فاذا هو ابو بکر نصب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جنتی صحابي وی ما غره دروازه خلاصه کړه او زیره مورکه چې ته جنتی ذکر رسول الله ویل دي بل سړی راغی دروازه ټک ټک کړه د الله نبی رحمان د اجازه طلب کړی خلاصو کو دروازه وی او
دروازه ورته خلاصه کوي وزیر ورکه چې ارڅوک دته جنتی وی چې کله موږ دروازه خلاصه کړه فاذا هو عمر ابن الخطاب واذا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ وی دریم کسراغي دروازه ټک ټک کړه وی رسول الله وی دروازه ورته خلاصه کوي وزیر ورکه په جنت باندې دا مسله ورته وایا چې تا باندې به مصیبت راځي وی چې کله موږ دروازه خلاصه کړو چې ګوره عثمان ابن عفان وی اگر ما دروازه خلاص کړو زیره مې د جنت ورکه به مې ویل چې رسول الله ستاسو بارک ویل د باندې فتنه راځي ځکه دا محمد رسول الله زومو یو فتنه کې دا شیش اهل فرمای ابن کثیر دی اول ساس کې دی ویني په دغه آیت باندې ورغه فسيكفيكهم الله الله ورته ویل زب ساز موریکم یا عثمان ست انتقام ظالم وی چې کله ورته ویل رسول الله ستاسو بارک د فتنه دا خبره وکړه چې دا فتنه کې وجلې کیږي ویل الله المستعان اللهم صبرا وعليه التقلام بدق الله باندې ما ځان سپارل لري دلیل له بدی باندې چې سره قطر بندوبست یو شړی کله برابر کې تبع اسباب خپل استعمالي خو لیکن دغه سره سره بګور رب العالمین نظام سپارې د څه بنو چې رزما چاله کې اوس ما ګرد اوس ما صحابه ما بچ کی دا به هیڅ مسله نه دی د بچو مسله چې جوړي او رزمن د الله د خوانه الله سره به مخه رابطي عبد الله بن عباس فرمایي وی ابراهيم عليه السلام چې کله ور لغورځدنه وی حسبنا الله ونعم الوکیل او رسول الله چې کله خلک را جمع شو اراده دې وجل لرله یا دوباره په بدر کې چې کله اراده د جګړې د خلکو لرله رسول الله ملګرو ویل هغه جاسوسانو لا چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله زموږ لپاره بس ته کړه دغه کې 70 به شي خلک عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله ویل د شپې اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض يلا تعالی حمدونه دي تدسمنو دسمکه ربي مربي لك الحمد الله تعالی حمدونه دي انت تشهد منتظم د اسمنو د زمکه او من فهن واغه چې بدی کې دي لك الحمد الله تعالی حمدونه دي انت نور السماوات والارض الله تعالی زمکه اسمنو نوري قولك الحق سوى نحقنا ووعدك الحق وسر وادي حق دي ولقاؤك وسر ملاقات حق دي جنت حق دي ور حق دي قیامت حق دي اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت بتمنى الله ما ځان سپاره لري دلنه یو شپه دغه ویلي تعالی زما رجوده ته مال بکنه کې مخې ګناهونه د قشان دروسه زما کار ګناهونه زما پټو ته زما الهي الله بل هیڅ نشي شواستانه ګور رسول الله چې شپې ودکیږي رب العالمین لزن سپاري پروي دانش بن مالک باندې راځي وی سړی ویل یا رسول الله زدا وکاو تړم او توکل وکم او کنه خوشی کم به توکل کوم رسول الله ورته ویل چې اول وتړه دغه نور څه به توکل وکا دا خبره غلطه ده چې وکه به ځای کې خوشی کې بس الله لزان سپارل دي دا حکم ور سپارل څه کیږي هغه کیږي نه رسول الله په دې حدیث کې ورته ویلي چې اول تا سبب استعمال کې ځکه دام اسلام دی قران دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی خو لیکن اعتماد بری په دې خبره باندې نه بلکې اعتماد بری ټول پر رب العالمین باندې د محمد رسول الله سره چې کله انسان مطالعه کوي پاغي کوم دغه خبره موږ خود له شوی چې په دنیا کې سړی وشي ګوره د اسباب برابر لیکن د دې سره سره رب العالمین لزان سپاري دا څه بچره بزنګ پیدا کړي ته جنتی یو مشهور حدیث دله توجه چې بده ګډيري پیدري خو لیکن او توکل سره مسله مهمه ده ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي د مور په غي کې په څنګه کې درې مشمانو خبرې کړې دي عيسى زوی د مریم صاحب د جریش باره کې رسول الله ویل چې د عابد سړیو ځان له عبادت خانه جوړه کړې و مور بور دراتله وې د موږ کولونه مور ورته چې یا جوړې د ویل چې یار به اسمه را به خو اسما مور आवाज کې بل خو ځه په مانځ کې خو د موږ به شو ساتم نو به بو سره ګورو مور لاړه سبا چې بیره به ورته आवाज وکړي د مانځ باندې ولاړو نه به د شو ویل چې الله یو خسته موږ د بل خو د مور आवाज دی خدای خپل موږ جاری وسه دوی سره لاړه وې درې مور شکل بیره لا خبره وکړه وې د به په مانځ کې مشه شروع کړي خو د مور دې شو ویلې اللهم لا تمته الله زما بچي مو وجنا حتا تر دې پورې چې وګوري هغه د شي زنانو مخله شغه زناکاری یو قسم د خیره غوډي ورته وکړه نور بده باندې دا پوهنه چې ګوره د الله په بندګۍ کې لګي ولې دل باید شاباسه وایم لیکن زنانه په اعتبار د عقل سره ناقص او د خبره دخلینه اوته بني اسرائیل بخپل مابین کې جوړه جاده او شر دا خډیر عابد سړی دی او دا ډیر اوچت سړی دی او څومره کې سب بندګۍ کې د رب العالمین خو لیکن بری اسرائیل کې زنانه چې دغه د حسن خلق ډیر صفاتونه کول چیرې ډیره حسینه ده ډیره کمالي زنانه ده ډیره اوچته دیکھې ویلې وکړه تاسو چرته وکړئ دغه عابد بزان له فتنه کې وګرځو رسول الله ګوره دا خبره موږ لکړي چې د انسان د فتنې د ورجدو لپاره اساسي سبب زنانه ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکبل فرض او تقدیر بل اچم د
ان شیطان د انسان د دوکه کېدو لپاره نه وي سواجه واځ زنانه وي بس ابلیس دم زمره لپاره کافره کته نه دغه متراوی سړیو کې تاسو مره پر قران وایو زنانه د خو لیکن زما خو نه ځم ته بنور چې بغیر د پردې نه دا ناروا ده دا نقصان کې سړی غورځي وې دي زنانه دي جوړه ځان پیش کې هغه ورته هیڅ التفات ونه کی چې تم لا سوچي وسوک نه لکه عبد الله بن حذیفه بارکه چې غزنانه ورته بادشاہ وړاندې کړی دا الله له بشجده باندې پروت سبب دي پښتنه وکړي چې صورت حال وي ټول شپه الله له شان دا بد الله په فضل سره بچ کیږي نو ایس سمه دا زنانه دي شپن کې خواله لاړه او دا هغه سره زنا وکړه دغه نه بچي وشو د خځې ویل چې دا خو د جوړج ما سره زنا وکړه ایسه دا بچي دغه نه پیدا شوی دی بدنامي په ولګوله او حدیث کې رسول الله فرمایي مخکې یو حدیث ذکر کړو د جنت د دخول لپاره چې اقا انسان به جنت لوري چې هغه په پاکانو انسانانو باندې بدنامي نه لګي ډېر انسانان بدنامه شروع کی یو سړی وکړ نه کړي ایسه هغه باندې ورو تړي دی پلاني سړی دا کار کړي دا بسان لټر کې بزرګ سړی وای دیندار سړی وای به خبر له بجوش خروج ورګل لکه عائشه باندې د افق مسله ده یره پلان ډېر خراب سړی دی ولی هغه مړ دومره خطرناک کار کړي دا کار د کولو ښه هغه بل سړی له هغه بل له حالانکه هغه بشارت پویم نه رسول الله فرمایي د دې انسان مبارک چې تحقیق ونه کړي دا انسان به الله د جنت نه مني جنت له داخل نشي نو داخله دي جریش خو له وراله به اسره عبادت خانه مرانه کړه وړنګ کړه او سختي اوالو وی چې کله ور هغه ورته چې ما شانو کوم څه وجه ده اخر زما جرم سره چې تاسو ما باندې شروع وکړه وې دې سره سره تاسو نه کړی دا نه هغه ویل چې هغه ماشوم شرط وی چې کله ماشوم ورته راوړو وی ویل چې ما فرید دې ور دوه رکعات موږ کوم د الله سره رابطه ټینګه کړه بیري ماشوم لورغه به خېټه کې شو ور به غوتو وی ویل چې یا غلام من ابوک یا غلام استاپ لار څوک دی وړو کې بچو هغه فلان الرعی پلانې سره چې هغه شپون کې دی هغه ما پلار دی نو جوړه جوړته ویل چې ګوره زنا بل چا کړی دا تاسو راوړ ولا ما باندې وې ایسو دی پر جوړت باندې مخامخ شو خپلول ورته شروع کړه ورې سبب یې سکی حسن بن ثابت هم دغه شان د عائشه په افق کې ور شریک شوی چا دوکه کې مسلمان سره کله ایسو دوکش نه به ډېر کې اساسي بدونه د عائشه به کول چې دا ګوره د زنانه د زنانه اگر کاغه توبه وېسله عائشه ورته چې تاسو ما سي بدونه کې ول اول نه دا سوچ نه کوم چې زما په باره کې د خلکو دا خبره کوي لږ به تاسو سوچ کړئ هغه مور زه خبر نه ومنو دوکه شو باغه وخت وې داخله دي جریش خپل رااله او کولولې مسکولې ورته ویل چې موږ به تعالی د سرو زرو د عبادت خانه جوړه کوو نه مال د خټو نه جوړه کوي نو دې ماشوم خبره وکړه دریم رسول الله فرمایي چې زنانه واغې ماشوم په ور کولې داته ورته به خلک ور کړو وی یو سړی په یو کیسه ساروی باندې روانو جو شخروش او ګاردو سره نو د مور ویل یا الله زما بچی د قشان وګرځوا لکه دا سړی وې دې ماشوم د مور سینه پرې کوي ایسری سړی وکاته نو ویل اللهم لا تجعلني مثلا الله مې شي مګرځوا بیرته دې مور دې سینې له دې تل متوجه دا صحابي فرمایي قسم په الله چې زوسم محمد رسول الله دې ګوتې لګورم چې د خپل خلک کې کوکو د قشان راودل ده لکه سړی چې دا ماشوم چې د مور سینه په خلک کې ونی شي وې نبی کریم علیه السلام شکل د شي دا اشاره وکړه اوس مال رسول الله مبارک شکل معلوم دی په دې کیفیت وې داخله به تیر دل په یو زنانه باندې اغه نیولې او سخت وال ورکول او ورته چې تا زنا کړی دا تا غلا کړی دا غویل چې ګور اسمانه پر الله کافر او الله باندې مازان سپارل لري وې دې زنانه ویل چې الله اسمانه بچي دې خځونه مگر زوا وې دې ماشوم د مور د سینه پرې خو د دې زنانه له چوکا ته وی ویلې اللهم اجعلني مثلها الله باندې دې خځونه وګرځوا وې ایسه دې بچو دې مور خپل مابین کې بس خبره واړولې نو خځه ورته ویلې چې ګوره که سړی تیرې دو او ما د شي ویل چې الله داس ما بچي دغه غونډه وګرځاو تا ویل چې ما مګرځاو دا ولي او به دغه زنانه د خلکو والا ما ویل الله ما بچي د شي مګرځاو تا ویل چې د شي مګرځاو وی هغه ورته ویل دي بچي دغه سړی چې دا ډیر بدمعاش دی نو ما ځکه الله وشي ما الله ویل الله ما بدمعاشانو غونډه مګرځاو او دی بل زنانه چرته زنا نه وکړي لیکن د خلکو دې زنا کړي نو ما ویل الله ته ما امده شي وګرځاو معنا چې زما مظلوم ما او رسول الله به دې کې اشاره وکړه دې خبره چې حسبي الله ونعم الوکیل او دا خبره وکړه الله زما لپاره کافی دی توکل چې وکي الله به کومک کوي عمر ابن خطاب فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دی وکړه تاسو په الله باندې شرط حق توکل کړئ نو تاسو رب الله د سری رزق درکول لکه څنګه چې مرغان لور کوي سر څه چې جوړی چې مزګر کړل چې سر ډک جوړی ځکه په الله باندې ځان سپارلې عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې د قیامت پر ورځ باندې دا صفونه په ما باندې پیش کېده د حالات خلق
یو سړی مولید چې دغه سره ورکه غونې جماعتو بل کس مولید چې یو کس سره یو دوا بل مولید چې هیڅ سره نو یو نبی بل جماعت مولید چې ټولګه وسره نو ماته چې ګمانو کې چې دا بس ما امت وي دا خو موسی عليه السلام ملګری دي وی بل جماعت مولید په دې طرف باندې تور ډله وا په دې بل طرف باندې مو په دې بل طرف په دې بل طرف وی ماته ویل چې دا ست امت دې په دې کې به اوی سره کسان الله جنت له داخلي بغیر حساب او بغیر د عذاب نه اوی سره کسان رسول الله کو لنو ته ملګری چې دا بچو کې چا ویل دا صحابي چا ویل دا باغ انسانان چې په اسلام کې پیدا شوی او به شرک نه کړي خو چا یو خبره کوله چا بل رسول الله چې کله وروته د خلکو له چلګه تاسو څه کې باس کوي وې دې به سره کسانو مبارک چې دا بچو کې رسول الله ورته ویل عليه الصلاه والسلام ډیر خبره وکړه اخر کې ویل وعلى ربهم يتوکلون دا باغ انسانان چې خپل رب العالمین باندې ځان سپاري نو کاشه چې ویل یا رسول الله مال دعا غواړي چې ما ورن الله حساب کې وته دم دوی نشوي بل سړي ویل مال دعا غواړي وسره او کاشه په خبره باندې مخکې شو الله باندې ځان سپارل دا د څه خبره ده رسول الله فرمایي چې د انسانانو بغیر حساب نو بغیر د عذاب نه الله جنت لور داخل کی څومره اوچت کمال انس بن مالک فرمایي ودورونه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په وخت کې یو د رسول الله سره په مسجد کې طالب العلم او بل د دنیا کسب کو ورته ویل چې رسول الله دا ورون میرا خوشی کا چې زما سره په کسب کې شریک شه د الله نبی ویل لعلک ترزق به شاید الله تعالی چې کوم رزق درکې دي شاید د قرور د وجه درکې دي چې په الله باندې ځان سپارل لري نو کوم سره چې رب العالمین باندې ځان وسپاره الله د رزق به بندوبست کوي الله له ځان سپارل اې دی وجه په ول روایت کې راغلي دي روایت انس بن مالک رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام بدپالی نشته خو لیکن مال تعجب د نیک پال اچوي الکلمه الحسنه الکلمه الطيبه مزیدار کلمه چې خلک کله واوري ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي يدخل الجنه جنت له داخل شته چې قومونه چې د غوجونو په شان د مرغان یې معنا خالد او رب العالمین باندې متوکلین او د رسول الله خپل ژوند تاسو ګورئ بره ابن عاصم فرمایي چې ابو بکر چې عثمان پالان واخصو تقریبا به 10 روپے باندې و ما ورته ویلې چې هغه مال ویل د پیسې دیوالو پالان مال راکړي چې به دی وګ باندې एकदम ما وی زب تعالی پالان درکوم خو به دې شرط باندې چې محمد رسول الله د هجرت تذکرہ به مال کوي وګدا کیسه به ذکر کړه چې دا قشن قیلولې د فردا ودو شو یو ګډبو باندې ګډي راوستي داغه ما پیرا واخستي او بعد دغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام له پاګه کړه مخله مرتکی خودلې وی هغه اوس کړي زور باندې ډیر انتهاز خوشاله شوم و ما ورته ویلې چې دغه سورقه ابن مالک مون خل راغی وما ته چې لا تحزن ان الله معنا خفکی جما یا ابا بکر الله رب العزت موږ سره دی ګوره رب العالمین باندې څومره اعتماد رسول الله وکي د شاخذ لرل انس بن مالک فرمای رسول الله بشکره غزا کوله نبی به د شوی اللهم انت عزدي ونسير الله تسمع مټو ته د قشن سما کومکی بك احول وبك اجل وبك اصل وبك اقاتل صد وجنه جګړه کو الله رسول سپارله حاصل لمن شدید ډیر پیدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي اللهم لك الحمد واليك المشتكى الله تعالی حمدونه طلب سړی شکایت پیش کی وانت المستعان سنه کومک به دوه وختلیش وعليك تقلان پتا منه سړی به ځان وسپاري عبد الله بن عباس فرمایي دی یمن ولا خلک چې کله حج دراتل ځان سره پیسې توخین راوړلې چا ورته ویلي موږ په الله باندې توکل کوو الله ایسه ایتن اور باندې نازل کړي چې کله حج لرا زید ځان سره خامخه توخه راوړي چې کوم سړی سبب نه استعمال موږ الله ور باندې رد وکړه رد یو بل روایت کې راځي بلکې امام احمد بن حنبل سے فرمایي و ينبغي للناس دې ټول خلکو له دا خبره مناسب ده چې دې په الله باندې ځان وسپاري دا دې خلکو له لازم ده ضروري ده شقیق بن سلمہ فرمایي و خطرناک شپه ورځ و موږ وته د شپې و چې ګورم یو سړی دی او هغه په یوځای کې ود دي اسی تړلې شوی دی خواله دې په خوا کې دا غیا ما خوري ودل راځي چې روچت مې کې ما ورته څنګه چل دی خلق په یره کې دي یو طرف او بل طرف باندې منډي وته په شپه مې دلته قرار ودی وې چې سر راځي کې مال ویلې قسم په الله چې الله نه ما حیا راځي د ذل عرش نه ان يعلم اني اخاف شيئا دون چې هغه په شی په دې خبره باندې چې زه د الله نه سوا د بل چا نه ویریږم په دې مال د الله نه حیا راځي چې یره په کار د خواج د الله نه په کار ده ثم وزع راسه بیرته سر په ماتیګه باندې کې خود په نامه ایسه ور ودش دومره په الله باندې قوي اعتماد او به ویلي الاستغناء عن الناس ده خلقنا امام احمد سے فرمای به فرمایي و په طلب د عمل باندې دا ډیر تعجبي د موږ د خلکو سره د کې نشرنا او د انتظار د هغه څه چې د خلکو په دلاسه کم شه معنی الله باندې ځان سپاره سره خلکو جيبونو لا د غل اصول د خپل نظر وګدای چې اوس مال بچرا کوي مال بچرا کوي یوسف دې ځان سره دې خبر یاد ساته نن درس کې موږ دا خبره ذکر کړه چې کوم انسان پر رب العالمین باندې توکل کوي معنی اسباب استعمالي خو دې سره الله لزان سپاري د چې انسان به الله په دغه عمل باندې رسول الله فرمایي جنت لور داخل کی
د جنت داخلو د لپاره بدري 100 خوینو کې یو خویدا دویم دا د انسان د ایمان کمال دی د شي انسان سره زمونږ د الله مینا ده وې د شي انسان سره زمونږ د الله محبت او د شي انسان د ابلیس سره لعنت نه بچي او د شي انسان چرته بر حرام کې بیا واقع کیږي نه دی وجنه د موږ په حرام کې واقع کیږي چې موږ په الله باندې کامل توکل نشته او بل دا معنا چې د خلکو د پریشانوي نه به سړی پریشان کیږي نه ځکه متوکل انسان هغه نه یریږي د پوت کېدو د هغه شي هغه در مقدر کړی شوی هغه شی مال رچی چې مال چالي کړي الله د خلکو بل سونه کې چې کم شری دغه خپل ځړه اتمه کې د ځړې برقراري شریع اسباب استعمالي خو لیکن بیا الله رضا سپاري د الله او د الله رسول تابعداري پکې راځي او موږ د الله رضا پکې راځي انسان کامیابی کې بده کې په دې کې د انسان د رزق فراخيږي او د رب العالمین کومک پکې راځي نو حاصل دا شو رسول الله فرمایي چې د اسلام د دین درې سو شپې ته خو نه دي چې ایشر کې بچا کې موجود شه الله رب عزت به جنت لبوجه پاغي خو نه کې یو خو موږ تاسو ذکر کې توکل دا من اسباب استعمالول خو لیکن د دې سره ټول اعتماد په چا باندې کوله دغه صفات چې په سړی کې موجود شي دا سړی به الله په دغه عمل باندې جنت لبوجه الله رب عزت موږ تاسو یقیني متوکلین کې الله رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کې